بسم الله الرحمن الرحیم. نن په ایکسل کې زموږ درس چې دی په ډیټا ټایپ کې ټیکسټ ټو کالم دی. ټیکسټ ټو کالم څه کوي؟ ډیټا ټولز دا ټول د ډیټا مربوط دی. لومړی راځو ټیکسټ ټو کالم که چیرته وغواړو مثال مونږ لیکلی چې نیم، پوسټ، سیلري دا مو ټول ولیکل په یو کالم په یو سیل کې مو ولیکل. ګورئ که دې باندې کلیک کو ټول په یو سیل کې دي. نو تا همداسې زیات لیکل کړي غواړي په کالمونو باندې تقسیم کړي نو را به شي دلته په دې ټیکسټ به کلیک وکړي او ټیکسټ ټو کالم باندې به کلیک وکړي. دا به نیکسټ کې نیکسټ او فینش. کله چې دا فینش کې ګورئ دا تاسو ته څه کوي په کالمونو باندې ویشي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا په کالمونو باندې وویشئ. بل دی فلش فیل. فلش فیل مونږ لوستی هم دی خو بیا هم راځو زه به دغه نومونه یو څه کاپي کړم. کنټرول سی سره مې کاپي کړه، دلته زه پیسټ کوم، کنټرول وی. دلته به زه ولیکم چې نیم، دلته به ولیکو چې لاست نیم، دلته به ولیکو چې فول نیم. دلته به راشو لاست نیم به ولیکو مثال خان ولی جان گل نور حمید. زه اوس غواړم دلته فول نیم ولیکم. فول نیم لیکم مثال علي خان. دا نور نومونه راغله که انټر پریس کو دا خپله اتومات راځي. که چیرته دا کنټرول زیډ کو مثال دا نومونه رانغلله دا ختم کړئ، راشي دا سلیکټ کړئ، ځنه په فلش فیل باندې کلیک کړئ دا ټول به راشي. که چیرته داسې هم ونه شول اسانه شارټکټ لارې کوئ، کنټرول زیډ یې کوئ، دا به سلیکټ کړئ، کنټرول ای به پریس کړئ نو دا د فلش فیل شارټکټ دی. ګورئ که فلش فیل باندې تاسو کلیک کړئ شارټکټ یې کنټرول ای دی. نو کنټرول ای په واسطه چې دی خپله به اتومات دا راځي. بله مهمه خبره ریموف ډوپلیکیټس. ډوپلیکیټ څه کار کوي؟ ګورئ که چیرته راشو موږ سره دې ریکارډونو کې ډوپلیکیټ علي ډاکټر دی، زر سیلري ده او تاریخ دومره دلته هم شته دی، خو دلته سیلري 6000 ده. نو دا به څه طریقې سره موږ دا ډوپلیکیټ چې دی ریموف کړو؟ ډوپلیکیټ وي دوه ګوني ریکارډ ته، ډبل ریکارډ ته چې تکراري راکړي. نو که تاسې غواړئ چې دا ډوپلیکیټ یا دوه ګوني ډیټا ریموف کړئ په را به شئ په ډیټا باندې به کلیک وکړئ او ریموف ډوپلیکیټ کلیک کړئ. دلته ګوره سلیکټ آل یا ان سلیکټ آل چې دی ټولونه ټیک لرې کوي او دلته مای ډیټا هاز هیډرز که دا ټیک مارک لري کو هغه پکې هیډر روم پکې شاملېږي، نیم پوسټ سیلري او که ټیک مارک ورته آن کو هغه ته نیوځي. اوس زه غواړم مثال دغه ټولو کې چې دی ډوپلیکیټ ډیټا کومه د هغه ریموف کوم. اوس موږ سره دې کې ډوپلیکیټ ډیټا نه ښیي ځکه د دې سیلري او ډیټ جدا دی. ګوره که کلیک وکړو دلته نو ډوپلیکیټ ویلیوز فاوند او که چیرته یو طریقه ورسره کار کوو ریموو ډوپلیکیټ ته راځو ورته وایم چې سیلري او ډیټ ته نه لرې کا، مطلب چې د چا نوم او پوسټ یو شاني، سیلري د خیر که جدا جدا وي. دغه ریکارډونه چې دی ماته څه کا ډیلیټ کا ریموف یې کا اوکې کې دي ځنه. ګورئ 5 ډوپلیکیټ ویلیوز فاوند اینډ ریموو 6 یونیک ویلیوز دا اوکې کې دي ځنه چې دی په دې طریقې سره. یا چې دی راځو دلته یو شیټ کې چې دی موږ سره نوره ډیټا ده، مثال دا ډیټا د زه غواړم دی کې اوس ټول چې دی ډوپلیکیټ ډیټا شته. مثال علي دی زر چې دی سیلري او ډاکټر دی علي هم چې دی ډاکټر زر سیلري دا تکراري ده. ریموو باندې کلیک کوو، دلته چې دی په دې باندې کلیک کوي کنټینیو کرنټ سلیکشن باندې کلیک کوي، مطلب کوم چې موجوده کالم وي هماغه راوړي. مثال فرضاً زه غواړم دا مې سلیکټ او دلته راځو ریموو ډوپلیکیټ دې باندې کلیک کوو. ګورئ expand the selection دا نورم غواړي چې راشي دی خو هم سلیکشن کنه continues with current selection. که current selection کلیک کو صرف نیم باندې چې دا اپلای کوي، صرف نومونه چې کوم یو شان وي ډوپلیکیټ وي هغه لرې کوي. ګورئ صرف نیم یې سلیکټ کوو اوکې کې دي ځنه نیم یې ختم کړو. نو تاسو به داسې کار وکړئ دا کنټرول زیډ کوئ، ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک کوئ، کنټینیو expand the selection کلیک کوئ او ریموو ډوپلیکیټ کلیک کوئ. نو دا اوکې کې دي ځنه کومه چې تکراري ډیټا ده هغه به ټوله په یو ځل باندې ختم شي. په زرګونه ریکارډونه موږ کولی شو چې په دې طریقه باندې ډوپلیکیټ وي ختمولی شو په اسانۍ سره.